غریبانان مشکل هم ډېر مشکلاتونه دي زمونږ. زوی مې وړوکی دی، ماشین کله خرڅوي، کله پاپړ پولۍ خرڅوي. پلار یې څه کار کوي؟ پلار یې وفات دی. وفات څونه وخت کېږي د وفات؟ دا 2-3 کاله شو. 2-3 کاله کېږي. نو سرپرستي د کومه کېږي؟ خو سر مې دی او دا زوی مې دی وړوکی. هماغه کلن څو کلن دی؟ 10 کلن دی. 10 کلن زوی نفقې ته تمه ناست دی. دغه خوراکۍ دا ورته وباسئ تر دروازې پورې. دغه یو بوجۍ اوړه او دغه یو غوړي دا د چا چې دی هغوی ته دعا کوه. ډېر ښه وکړي چې هغوی زموږ نه مرسته وکړي، الله یې هغو سره مرسته وکړي، هغه الله ډېر ښه وکړي. خوشحاله اوسه خوراکۍ. مننه. هغه نه مرسته په خیر لاړ شي. دغه بشکه هم غواړم. دا به زه خپل درې بچیان لرم او غریب یو مشن هر څه یو خاوند مې د ملا عملیات کړی دی، بس په غریب په کور کې څونه وخت کېږي چې په کور دی؟ دا 3 کاله کېږي. ملا عملیات یې ولې وکړ؟ ملا کې څه غش کېدلی وو، خدای دې ورحمېږي. خوراکۍ دغه یو برخه دا او دا ورسره وباسئ. دا خوراکۍ ستا دا چا چې دی هغې ته دعا کوه. چا لري د تا وکړه ځان پټ کړه. مشکل د خوراکۍ مشکل مې دغه دی چې زما خاوند چې دی پوډري دی. دا 2 کاله کېږي چې ورونو سره یم. یوه لور مې د ګونګۍ سرپرست مې نشته. ورونو سره یې خپله ځان خپله ساتم، یو کره بل کره خدمت کوم، ځان ساتم. څومره وخت د واده کېږي؟ 2 کاله مې د واده کېږي. اولادونه لري؟ یوه لور مې ده، یوه بله ول هغه مړه شوه او دا 2 کاله کېږي ورونو سره یې مشر ورور سره پرته یم. مشر ورور ما نه ساتي، خپله ځان ساتم. خدای دې ورحمېږي. موږ د ورونو په ځای خوراکۍ دغه هم د چا چې دي هغې ته دعا کوه. دا کله چې ستا برخه ده د هغې چې په یاد دي، د هغه د خدای په یاد دي. ورور خوشحاله اوسې. خوراکۍ دا دې مو غواړي. خیر لاړ شي. خوشحاله اوسې. 15 سیاسر مې د وړوکی زوی دی، پردي کور کې خدمت کوم، پټېګان کې پراته غونډې شناسه راغی. د 15 سیاسرونو د هدف څه دی؟ لورګانې لري؟ 15 لورګانې مې ده او وړوکی یو زوی مې زوی د مشره دی که د وړوکی دی نه کشری دی. 15 کلن دی. مشر اولاد د څو کلن دی؟ پیغله جنۍ ده او کشری دی؟ کشری مې 15 کلن زوی دی او کونډه مې او کونډه یم. بټېګان په کونډې شناسه راغی کې اوسېږي. خدای دې زړه سوب پرې وباسه او خدای دې زړه ارمان پرې پوره کړي. خوراکۍ د چا چې دی هغې ته دعا کوئ. یو بوجۍ هغه ورته ورکوي، اوړه ورته ورکوي، یو غوړي ورته ورکوي. غوړي خو یې دا دي. ویې باسئ ورسره. مننه. خوراکۍ مشکل دی. سوري ته ودرېږه چې مرده مشکل هم وروره دا مشکل دی. کور کې غریبي ده او نن هم دونه اوړه وه چې همدا نن یې واغږو، نور نه کېږي او پیسې هم درک نه لګېږي. میډم دیړي کوي، شته دی، شکر ژوندی دی، خو د مړو نه کوربتره دی. شکر چې ژوندی دی. او داسې اعصاب خرابه غوندې شی دی، مغزو کې فرق دی چې یوه خبره وینګري بله بیا نه کوي. روژه کې که غیر د روژې نه؟ بغیر د روژې نه. روژه کې خسروف لیونی وي. صحیح ده. خوراکۍ خدای دې ورحمېږي. یو بوجۍ هغه یو هغه ورته بار دغه ستا دي خوراکۍ. ښه مادر مشکل دیگه جوری نه جوری است. پیسه دوا نباشه، پیسه غذا نباشه دیگه. شوی مشاور چی اعصابش خراب است. خود من چشمام عیب وش تو کاکای ریزه پس شوکه چای نام خوردیم. چند اولاد داری مادر؟ اولاد ما چیز گردن خدا بند کنم 4 تا. 2 تا یک بچه است، 2 تا یک دختر است. و شوهرت؟ شوهرم اعصابش خراب است، دیوانه شده. یو بوجۍ اوړه یو هغه ورته ورکړئ. خیر دا دواړه هغه خوراکۍ دې ته یو ځای وباسئ تر دروازې پورې. بخیر بولې مادر. پښتو وایې؟ مشکل دی مورې. مشکل دی چې مجبوریت لرو. پوه شوې دوه زامنې مې دغه پیز وباسي او سکریم خرڅوي. دو جناکۍ مې ودرې درې په کور کې دي. نن هم خدای پیغله لونې لګلې خلکو کالي مې دي په دې روژه کې. خدای راستي کتر روژه ته د بل چا کالي مې دي. او صحیح دی مورکۍ. کاشکې ډېر سم د وسه کېدل. دغه یو بوجۍ اوړه او دغه یو بوشکه غوړي دا هم خپل اولادونو ته ویشت کړئ. دا چې هغه خوري ګرګام یو چاره کړه راوړي دي او نه دي شوي. بله شپه مې چاره کړه راوړي دي نه دي شوي.
بس دا به په خپلو بچو ته وایي ور سره تلکان وباسي صحیح ده زما مشکل دا ده چې پلار مې غریب ده لاس ګاډی چلوي او موږ خپله 3 خورګانې 2 ورونه یې ورونه مې وړ دي خورګانې چې موږ مشران یې او زه خپله یم د همسایګانو ډوډۍ پخوم وړه ورته ورکوي دا هم خورکۍ سته هغه دی وړه زما پلار معیوبه ده همدغه خو بس غریبانان یو پلار مې ډېر وخېږي چې معیوب سوري ته ښه خورې ورونه لرې او نه ورونه نه لرم 3 خویندې موږ بس هېڅ ورونه لرې نه 2 ورونه مې دي واړه دي او 3 خویندې صحیح دی صحیح دی دغه د غوړي وړه ورته مخه دا چا چې د خور هغې ته دوه شوه صحیح ده هغه د وړه هغه کراچۍ کې درته بارئ او بیرون دروازې پورې وباسي خورکۍ مشکل دی ما خاوند مې 2 کاله کېږي چې مړ دی او 3 مې لورګانې دي یو مې زوی دی زوی مې یو کالن داسې بغیر کې پاتې شوی دی او بس نور څوک نه لرم زوی د مکشری دی نه او زوی مې کشری دی اوس د نفقه له کومه کېږي بس دا کوم ورونه مې کوم کومک راسره وکړي 2 ورونه مې د هغوی کوم کومک راسره وکړي نو یو خبل خوا مې دغه کوم د خاوند د مرګ نه وروسته په څونه موده کې خواره شوې خورې میاشته ژوند وچلېد 2 میاشتې اوله ورځ نه خوارو چې غریبګارو دیړي کوله نو چې دغه مامدن هم نه هغه په لري څه شي مړ شوی دی موټرې ټکر دغه وړه او دا د غوړي خورکۍ د چا چې دي هغې ته دوه کوه هلکان یې در سره بیرونه پورې وباسي ښه تاسې اسکریم خرڅوئ د شپې خوانه او د کوم ځای یاستئ تاسې ټول د کامې یاستئ 100 روپۍ پاتې کېږي هغه ډېرې چېرته د شپې پاتې شي 100 روپۍ پاتې کېږي زیاته یې 400 یعنې اسکریم خو د بل چا یي که نه دا هم تاسو سره دی ښه صحیح دی مشکلت چیست؟ مشکل ما بابی ریزه ما پای شکشته است. کمایگر در خانه ندارم بچه‌م وراجی نزدیک بر کلگی معلومه همسایه مخم هستن. که تو در همسایه نکنه پخته کردی بر مروان میکنی. دیگه او سوال میفهمم کار ظروف نمیگه. نه صدقی چم تلاک بیکت کل شباز تر. کلش برنجی است ما در صدقی. بس مادر کی هم است سیز؟ بخیر. داور سرو باسه رو. داور سرو باسه یا کس؟ نه بچه جان کیا تلا همی بالا همی تلبیس کنی. بخیر باشی مادرک بخیر بوری. خدا حافظ. خدا حافظ باشه.